أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اول میں سو شعر اور یہ نظم صدر صاحب نے اجازت ختم پختونخوا باندې خزان ناشته دی پختونخوا باندې خزان ناشته دی د طوفانونو په دوران ناشته دی او دا وخت به تیر شي تر قیامت نه دا وخت به تیر شي تر قیامت نه دا د څو امتحان ناشته دی او امید پکار دی باغ بیا سمسور شي امید پکار دی باغ بیا سمسور شي نغمو د پاره بلبلان ناشته دی او یو د عمر پشان عمر پکار دی یو د عمر پشان عمر پکار دی جون ازل بلاس بوتان ناشته دی او قربانی غواړي په همت بکیږي قربانی غواړي په همت بکیږي وطن کې شکر دی ځوانان ناشته دی او اباسین صاحب وای اغیار خو پښتو نه ورکیږي وای اغیار خو پښتو نه ورکیږي په پښتنو کې شاعران ناشته دی او الله به امن کې ساتي کسرارا کام د ملنګ عبدالرحمن ناشته دی یو جی دا نظم دی چې یو کلام وی چې سټ په مات شي د انسان قاتلا مخ به تور وي په جهان قاتلا کابل جړېږي اوس خیبر جړوي ظالم سره پېښور جړوي او خر به مات شي خراوره اخر زور به کم شي زوروره اخر ستا غوندې ډېر پې سر پرې کړي لاړل بېنوا ډېر داسې راغلي لاړل او اخر به تېر شي ستا دوران قاتله پوره به نشي ستا ارمان قاتله چې مظلومان ماښام سهار جړوي په لږو تندو کې نهر جړوي او رور دې کورور سره په جنګ ظالمه ژوند دې کو رور دې کورور سره په جنګ ظالمه ژوندون دې کړو را باندې تن ظالمه مونږ د امن ورولای خلک یو په ننګ ناموس د قربانای خلک یو زمونږ په ځان دی اطمینان قاتله تیر به شي ستا دا امتحان قاتله واړه زاړه پیغلې توسر جړوي بیا به د خپل زړګي پر هر جړوي او خلاصې دې نشته په عذاب ککړي د عذابونو په دریاب ککړي د وخت فرعون په مصاب واوړي بلا دې اخره په بلا واوړي او بچ به تیر شي په شان قاتله د تار په تار سری ګریوان قاتله پښتانه ولې در په در جړوي پس ګناه خواران اکثر جړوي او پښتون د هیڅ غلامي نه مني کله په جون کې ناکامي نه مني دا نن په خپله بېوسۍ جړېږي یو کېږي نه په ځان ځانۍ جړېږي په دودړي سر او سامان قاتله پروا یې نشته په زندان قاتله پښتونخوا ولې نر او بر جړوي ولې خواران په چغو سر جړوي او اخري بند دی چې د دې په تمه شاه جهان تللی دی مغول د دې خاورې په ارمان تللی دی ښایسته جنت غوندې ګلزار وطن دی د مسیحي صادق اسرار وطن دی اخر به ځي پې په تاوان قاتله یو ورځ به ویر وکړي د ځان قاتله چې خپل لالچ له بل بشر جړوي ځان به په خپله په معاشر جړوي اوس دا راته ووایه چې کوم ځای ووامه داسې نه چې ورک شي درسره ووایه چې ورپکې ته پې پوهېږي خو نه زه پې چېرته پوهېږم ولکه دا ویډیو به څنګه بچ شي دا ویډیو به څنګه سیف شي نه بند دی که